څه درته ووایم ژوند څنګه بې له تا نه ښکاري، څه درته ووایم ژوند څنګه بې له تا نه ښکاري. دا ټول جهان راته جانانه بې جانانه ښکاري. چې سترګې واړوي څه چل وشي څه ویلی نشم، د زړه کندر راته بې ځمکې بې اسمانه ښکاري. د زمانې د لاړې واورې دا د چا نه مني، چې دا وی ورانه ده نو هر چاته بیا ورانه ښکاري. بغیر له تا راته خپل کور داسې بې کوره ښکاري، بغیر له تا راته خپل کور داسې بې کوره ښکاري. څنګه چې بې لارې مسافر ته ځان بې ځانه ښکاري. د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اورېدونکو، پتمنو هیوادوالو او زړه ته رانږدې خویندو او وروڼو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې نن بیا په یو بل ادبي بانډار کې د ګران همکار ستوري صاحب سره ستاسو په چوپړ کې یو. باید ووایم چې زموږ د نن شپې د بانډار میرمه پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب دی. نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ او په خپل ښکلو کومنټو زموږ د نن شپې میلمه ونازوئ. ډېر ګران همکار ستوري صاحب السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه راته جوړ روغ اوسې. نو ستړی مه سې، ښه راغلې استودیو ته. وعلیکم سلام ګران همکارې، زه هم تاسو ته قدرمنو پتمنو اورېدونکو کتونکو او مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. قدرمنو زموږ د نن شپې د ادبي بنډار د خپرونې میلمه یو داسې ستر شخصیت او عالم انسان دی چې تاسو به انشاءالله د هغه د خبرو نه د هغه د کلامونو نه خوند او مزه اخلئ او هیلهمند یم چې دا خپرونه راسره تر پایه پورې بدرګه او تعقیب کوي. دغه عالم او لوی شخصیت دا پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب دی. ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب د برطانیې څخه د پی ایچ ډي ډګري ترلاسه کړې ده او په سلګونو شاګردان یې هم روزلي دي. د علومو د اکاډمۍ د اطلاعي مډال هم اخیستی دی، په خپل نوم کړی دی او ډېر ګڼ شمېر صلاحیتونه لري. خو زه خپلې خبرې نورې نه اوږدوم او ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم. بیا به زما همکاره د هغه د ژوند فن او زیار په هکله ترې وپوښتي. قدرمن ډاکټر صاحب د ستوري راډیو تلویزیون د ادبي بنډار په خپرونه کې درته هرکلی وایم او هر کله راشئ او مننه مو کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. خیر راغلی. ډېره مننه، الله هم خوشحاله لره. مهرباني. زما همکاره بیا ووتله، نه پوهېږم چې ستاسو ډېره مننه. بله زه یم درسره ستوري صاحب، زه یم درسره. ډېر قدرمن پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب، په پښتني مینه مې سلامونه او درناوی ومنئ. خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې ځان سره لرو، نو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ په اختیار کې راکئ، نړۍ مننه. ستاسو ډېره مننه چې زما غوندې یو ګمنام شخص له دومره موقع ورکړه او د خلکو ته مخامخ کړم. ستاسو ډېره مننه. هیله کوم ډاکټر صاحب تاسو زموږ لوړ شخصیت یاست، نو نړۍ مننه. راځئ یوسفزی صاحب، د خپرونې په پیل کې به تاسو خپل ځان موږ ته او اورېدونکو ته په لنډ ډول معرفي کړئ چې یوسفزی صاحب څوک دی، چیرې زېږېدلی دی، تحصیلات یې تر کومه کچه کړي او فلحال چیرې او په کومه دنده مشغول یاست؟ زه د صوابۍ هغه زمانه کې تحصیل و. بله. هغې یو کلی دی تولاندی نومېږي او تولاندی کلی چې دی نو هغه زما کلی دی، هغې کې پیدا شوی یم او د پښتو ړومبی مشهور فلم چې و یوسف خان شیربانو، هغې کې د یوسف خان کردار چې دی نو هغه تولاندی سره تړلی دی. دغسې دلته ډېر لوی ادبي شخصیات پیدا شو
شیر محمد مینوش بابا او رسول خونو او شیر علي خان ستیو نو دی په شعر کې او په ادب کې ډېر لوی مقام لارو. مینوش بابا چې دی نو هغه د علامه اقبال د 15 واړو کتابونو منظومې ترجمې کړې وي، پښتو اکیډمۍ کې پرتې دي. ما لومبی سبق چې دی نو د کلي په پرایمري سکول کې شروع کو، بیا اوس ورته کرنل شیر کلی وي، هغه زمانه کې به ورته نوې کلی وي. هلته های سکول و، په هغې کې مې تر 10م صنف پورې سبق ووی. بیا اسلامي کالج ته لاړم، هلته مې یو 2 کاله تېر کړو. بیا مردان کالج ته لاړم، هلته مې یو 2 کاله سبق ووی. بیا ګومل یونیورسټۍ ته لاړم، د فزکس کې مې د ایم ایس سی ډګري واخیسته. د هغې نه پس مې په مختلفو سرکاري ادارو کې، کالجونو کې، یونیورسټو کې ټیچنګ کوو. بیا لاړم برطانیې ته، نو برطانیه کې مې په انجینرینګ میټیریلز کې پی ایچ ډي وکړه او هلته مې بیا هغې راته روزګار افر کو. نو هم په هغه یونیورسټۍ کې مې 8 کاله کار وکړو. خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کې جوړ شوی، دی راته ویل چې یاره ستا ضرورت دی که ته مونږ له راشي پاکستان ته. نو زه رالم پاکستان ته او پېښور یونیورسټۍ کې بطور فارن پروفیسر مې کار شروع کو. بیا یو وخت راغی چې سینیر خلک نه وو، نو ما ته ویل چې ته اوس مونږ سره پرمننټ فیکلټي کې راشه. نو پرمننټ فیکلټي شوم، ممبر شوم. نو بیا زه تقریبا 10 کاله د طبیعاتو د څانګې چیرمین وم، چې دا زما لپاره یو ډېر لوی اعزاز و، ځکه چې دغلته لومبی چیرمین چې پاتې شوی هغه میا مجید صاحب چې هغه د ډاکټر عبدالسلام دی او د هغې خلکو استاذ پاتې شوی. نو هغه کورسۍ ماته میلاو شوه. هلته چې به ما خپل دغه ته کتلو، سوچ به مې کوو، نو زموږ علاقه ډېره وروستو وه. په دغه کې د بیسیک ساینسز کې زموږ خلک تکړه وو، خو په اپلایډ ساینسز کې موږ سره هغه مره تجرباتي فیسیلیټیز او هغه څیزونه نه وو. نو ما کوشش وکړو سره د ملګرو چې موږ هلته یو ورلډ کلاس لیبارټري جوړه کړو. نو ما میټیریل ریسرچ لیبارټري هلته جوړه کړه. بل زموږ صوبه چې ته نو په معدنیاتو کې ډېره شهرت یې لارو، نو د هغې لپاره ما یو منرل اپګریډیشن پلانټ جوړ کړو په پېښور یونیورسټۍ کې. نو هلته وم او بیا بطور ډین چې دی نو په 2023 کې ریټایر شوم او نن سبا کلي کې ناست یم او بس خپل کتابونه لیکم او په کور کې سبزی مبزی کرم او دغې کې مشغول یم. ستوري صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب ډېر ښه ده، ستاسو هغه د ژوند مختلف اړخونه دي او موږ به د ټولو ځان خبروو. دغه زموږ اورېدونکي مینوال چې راځي هغه هم د کمنټ د لارې به پوښتنې هم کوي او ځان به هم خبروي. نو دا ادبي سفر هم د کوم وخت نه آغاز کړی دی؟ د ادب سره هم د کوم وخت نه تعلق جوړ شوی و؟ ادب یاره چې زه سوچ کوم نو ډېر د ماشومتوب نه زما ذهن کې لکه پښتنه معاشره کې چې دی نو دا شعر چې دی او دا ټپه چې ده نو دا زموږ په کورونو کې وه او د هغه زمانې کورونو کې به دا جنګنامه، نورنامه او دا کتابونه به پراته نو د زنانو به ویل. نو هغه شعر سره زموږ مینه چې ده نو تقریبا د ډېرو پښتنو د وړوکوالي نه. خو چې زه سوچ کوم نو زه لا پوهېدم نه، خو ما به دا ټکي یو ځای کولی شول او د شعر شکل به مې ورکولی شو. بیا چې دی نو اسلامي کالج ته لاړو، نو هلته اعظم صاحب دی او داسې تکړه خلک وو. احمد فراز هم هغه ورځو کې د اسلامي کالج نه نوی تللی وو. نو اسلامي کالج کې هم ډېر زرخیز غوندې ماحول و د ادب دپاره. نو هغې راله لږه دغه راکړه. خو بیا په ساینس کې روک شوم نو بیا راته لکه لیکل به مې کولو، خو هغه کتاب او یا هغه شکل ته نه دغه کېدم. بیا په انګلینډ کې د کرسمس چوټیانې شوې او زما هغه اکوپمنټ چې په کوم باندې ما کار کوو
الټرا لو لاس سب میګنیټک الایز په ما جوړولو دا ماشین خراب شو نو زه کور کې ناستم سروازولا نو اسی مې ذهن تراله مې نه د خپل نظمونه راټولوم نو چا مې راټول کړ نو هغه زمانه کې نبی مصداق سے په بي بي سي کې نو هغه ته مې ولیدل نو هغه په ډېره ښکلې سریزه ولیکله نو ما ورته ویل زه خو ستاسو په خوارۍ باندې ډېر دغه یم درنده ده راته چې تاسو دومره خواري کړې ده خو په دې کې تاسو دا نه دي لیکلي چې دا شعرونه د چاپ جوګه دي او که نه دي او چې شعرونه ښکاري او که نه ښکاري نو هغه ما ته ویل چې زه خو یو انتروپالوجست یم او نقاد نه یم نو مې نقاد څوک دی هغه راته زرین انځور صاحب په جرمني کې یاد کړو نو هغه شعرونه بیا ما زرین انځور صاحب ته ولیږلو نو هغه ډېره حوصله راکړه او ډېره ښکلې سریزه یې پرې ولیکله نو بس هغه راته سند شو او د هغې نه پس چې دی نو په معاشره کې چې څه وینم نو زما شاعري چې ده نو داسې معاشرتي غوندې شاعري ده هغه رومانټیسزم پکې ډېر نه ښکاري نو بس په هغې باندې لیکل کوم ډاکټر صاحب مخکې د دې چې ستاسو نه یو ښکلی کلام واورو یو پوښتنه زما زړه کې راوګرځېده تر څه ده چې ما ستاسو بیوګرافي ولوستله ستاسو د ژوند په هکله مې یو څه ولوستله نو یوسفزۍ صاحب دا راته ووایي چې د یوسفزۍ صاحب چې د فزیک او الکترونیک انسټیټیوټ رئیس و د فزیک د څانګې مشر و او یو مسلکي انجینر و د دې مهمې رشتې و اړخ ته تاسو څنګه و شعر و شاعري ته علاقه پیدا کړه چا تشویق کړه څنګه چې دا ټول اړخ ته یعنې فزیک و د ساینس خو بیخي د دغه شعر و شاعري څخه یو نوخی جدا رشته ده تاسو څنګه د دې سره علاقه پیدا کړه د دې مسلکي انجینر څنګه پوخ شاعر ځینې جوړ شو که په دې هکله څه راته ووایاست ساینس چې کوم دی هغه چې ډونګو ته لاړ شي بله کوانټم میکینکس نو هلته تاسو بیا ویژوالایزیشن کوئ how do you visualize things او پوئټري چې ده نو دا هم تخیل دی نو که ساینس ته موږ وګورو نو آینسټاین یو کتاب نن سبا زه ترجمه کوم د ساینسو نو آینسټاین وایي چې ما 50 کاله په رڼا باندې کار وکړو خو زه پرې پوه نه شم چې دا رڼا څه شی دی ډېر سادهګان مې اوس هم دا خیال لري چې موږ پرې پوهېږو نو مې کېدی شي مستقبل کې سل 200 کاله پس خلک په دې باندې پوه شي نو زما سوچ دا دی چې حساس ذهن چې دی نو دا ساینس هم کولی شي او خامخا معاشره کې چې کم مصیبتونه دي کم تکلیفونه دي نو هغه باندې خوږېږي مو نو دغه درد چې بیانېږي نو دغه شاعري ده ښه نو ستوري صاحب که ستاسو خوښه وي راځئ چې د خپرونې په پیل کې یو ښکلی کلام د ډاکټر صاحب څخه واورو او بیا به د کومنټونه هم د دوستانو ته ووایم که ستاسو اجازه دي ستوري صاحب بالکل سمه ده خو د ستا په دغه کې نه پوهېږم موبایل کې څه فرق دی که څنګه چل دی داسې ټکا ورسره راځي ستاسو د غږ سره دا زما غږ سره راځي نه د دې تورپیکۍ خور په دغه کې راځي غږ نه پوهېږم ستوري صاحب نو ما خو تخنیکي ستونزه وه په ډېر مشکل سره زه د آیپاد څخه استودیو ته داخل شوم نو نه پوهېږم زه خو بس ګزاره به کوو اوس په دې وخت کې په نور چېړل میړل کوو بیا قصه نوره به خرابېږي سمه ده بس ډاکټر صاحب یو کلام را سره خپل شریک کوي بیا به موږ دلته یو ډالۍ لرو یو کلام به موږ درسره ډالۍ کوو تاسو خپل کلام را سره په خپل غږ باندې هغه کې شریک کوي راځو بیا به نورې پوښتنې هم نه کوو نورې خبرې به هم کوو چې په دې پروګرام کې به درته زه یو غزل وایم یو به درته نظم وایم بالکل غزل دا دی چې مروخو به هسیم یو ځل خو ژوند د شان پکار دی
مرو خو به هسې هم یو ځل خو ژوند د شان پکار دی اها چې په سړی د هر څه بیلي سم ارمان پکار دی واه او سیالی د سر وخوري د هر انسان یې خر جوړ کړی اها سیالی دي سیالی- سر وخوري سیالی د سر وخوري د هر انسان یې خر جوړ کړی ها مړی چې شپه پکې تېرېږي یو مکان پکار دی واه ډېر ښه او څه وایي نه څه وایي نه څه وایي نه او څه وایي نه خو چې د هر قام کور په ځمکه ویني څه وایي نه څه خو وایي چې نه د خو هر چې د هر قام کور په ځمکه ویني کور په ځمکه ویني واه لیونی چغې کوي زموږ پښتونستان پکار دی واه لیونی چغې کوي زما پښتونستان پکار دی او شاباز ستا ارمان د دنګو غرونو سکو ته رام شابازه ستا ارمان د دنګو غرونو سکو ته رام زه د ارواحو کلندر زما اسمان پکار دی او موقع پرست زمانہ په دې ټول نه پوهیږي موقع پرسته زمانه په دې ټول نه پوهیږي موقع پرست زمانہ په دې ټول نه پوهیږي د سترګو اورله د جنون جوګه جانان پکار دی واه او نن مې جانان هم کډې ټولې کړې رخصت واغست نن مې جانان هم کډې ټولې کړې رخصت واغست وې ته پردي غمونه جاړه زموږ ځان پکار دی واه او د ځان په خیر پسې ټول خپل خپې په تبر وهي د ځان په خیر پسې ټول خپل خپې په تبر وهي خپې په تبر وهي واه د اوبو نه په موږ د عقل یو باران پکار دی اها د اوبو نه په موږ د عقل یو اوبو نه. باران پکار موږ د عقل یو باران پکار دی ډېر ښه ترکیب دی پکې او د یوسفزي یاسین د سرور له جولای ته ولې اها د یوسفزي یاسین د سرور له جولای ته ولې اها چې څوک هم وایي ازادۍ له لږ تاوان پکار دی چې څوک هم وایي ازادۍ له لږ تاوان پکار دی ډېر ښکلی ډېر زبردست مهرباني 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 نو نظم هم را سره اوس شریکې که وروسته را سره دغه کې لږ نظم هم لږ شریک کړو بیا به موږ نو بیا به درته ووایم ها دا نه زموږ ګرځي لګي تورپیکۍ خور دغه کمنټونه دغه کې دا ولولي بله بله ډېر ښکلي اشعار مو وویله ډاکټر صاحب نړۍ نړۍ مننه دوستان ډېر راغلي دي زه به د دوستانو کومنټونه ووایم بیا به تاسو په آخر کې د دوی سلام ته ځواب ورکړئ په پیل کې قدرمن محسن خان صدیقي صاحب راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کړي دي چې سلام ته علیکم سلام وایم ښه راغلاست ورته وایم زموږ د مینې ډک سلامونه دي هم ومني قدرمن مقتدر سروري ورو راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي وایي ښاغلي بصیر بیدار کوري صاحب هغه د تورپیکۍ قیام قادري صاحب ته او پروفیسر یوسفزي صاحب ته او ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ستاسو غږونه راباندې دومره ښه لګېږي چې لکه د مرهم پټۍ چې پر ټپو باندې ولګېږي او د زړه تسل مې پرې کېږي وایي ارواښاد فساد صاحب وایي د دیدن په تمه تمه مې مزل وکړ چې مې ولید اشنا زړه مې تسل وکړ ما چې ستاسو غږونه واورېدل وایي نو زړه مې ډېر وایي تسل وکړ پروفیسر صاحب چاربیتې دې خوښېږي وایي که یا غزل دې خوښېږي رباعي دې خوښېږي او بله پوښتنه دا ده چې کومه موسیقي آله کولی شئ چې وغږوي طبله رباب ستار او که یوه آیا وایي ترنم هم زمزمه هم کوي او که نه نو دا ډېرې پوښتنې سوې دا به بیا په پای کې په خپله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي قدرمن نور سوي صاحب راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته موږ ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کړي دي وایي او اورېدونکو ته وایم چې سلامونه وړاندې کوم وخت ټول صحت او سلامت ولرئ نړۍ مننه کور ودان زموږ سلامونه هم ومنئ قدرمن فضل حکیم اندلي برور راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي قدرمن شیلا کاکړ خور راغلی دی سلامونه وړاندې کړي دي چې دواړو ته
سلام ته علیکم سلام وایم او په دې ډاک سلامونه دې ته وړاندې کوم. همدارنګه قدرمن نجیب الله ملکزی راغلی دی، سلامونه یې وړاندې کړي دي. زمری مومن صاحب راغلی دی، سلامونه یې وړاندې کړي دي. قدرمن ځوان خوږژبی شاعر اجمل اټک یوسفزی راغلی دی، سلامونه یې وړاندې کړي دي چې ټولو ته یې علیکم سلام وایم او دوی ته ښه راغلاست وایم. قدرمن شکیب خان راغلی دی، سلامونه یې وړاندې کړي دي چې سلام ته یې علیکم سلام وایم. نجیب الله ملکزی راغلی دی، سلام یې وړاندې کړي دي چې سلام ته یې علیکم سلام وایم. زموږ خوږژبی شاعر دیاسین انجان صاحب راغلی دی چې لیکي وایي سلامونه او نیک هیلې قدرمن ستوري صاحب، قدرمن خوږ قادري صاحب، ستاسو دروند میلمه قدرمن پروفیسر یوسفزي صاحب ته او د ستوري راډیو قدرمن تخنیکي همکارانو او ټولو عزتمندو اورېدونکو ته د زړه له تلي سلامونه ډالۍ کوم. وایي ډېر ښکله خپرونه ده، بریا او خوشحالي مو غواړم. انجان صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلاست، خوشحاله یم چې خپرونې کې راسره یاست. ستاسو قدم زموږ لیمه. شیلا کاکړ خو ستاسو د شعر تعریف کړی دی، وایي ډېر ښکلی شعر و. قدرمن نوابزاده ارباب الطاف قادر صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي چې سلام ته علیکم سلام وایم. قدرمن عبدالجهاني فقیر صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي، سلامونه ته علیکم سلام وایم. زموږ د مینې ډک سلامونه دې هم ومني. نو دغه کومنټونه وه ستوري صاحب چې ما وویل، لکه کوم کومنټ ما ته پاته شوي تاسو یې ووایاست. ما په خیال باندې چې نور څه نه دي پاتې. دغه یو حشمت مومن کمنټ کړی دی، هغه لیکلي سلامونه ستوري صاحب، ستاسو دروند میلمه ته حشمت مومن صاحب مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. خالد کاکړ زما په خیال چې دا تاسو ولوسته، دا د خالد کاکړ کمنټ. خالد کاکړ لیکلي چې ادبي بنډار درنو قربانو او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ښایسته بنډار دی، خوښ خوشحاله او سوکاله اوسئ. ادبي بنډار چې کله اورم ډېر خوند راته اخلم. ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. شیلا کاکړ خو د زړونو ساینونه را لېږلي دي. نور سعودي را لیکلي چې یوسفزي صاحب افغانستان ته سفر کړی دی او که نه دی کړی، نو دا به دې تپوس وکړو. محمد اکبر سلطاني صاحب راغلی دی، هغه لیکلي چې السلام علیکم ټول ته سلامونه. وعلیکم سلام. ورپېکۍ خور ته ستوري صاحب ته وایي سلامونه او میلمه ته هم سلامونه. وعلیکم سلام. نو دغه کمنټونه قدرمن پروفیسر صاحب، نو تاسو ورته جواب ورکړئ. د ټولو ډېره مننه او زما له طرف نه وعلیکم سلام. خدای پاک دې ټول خوشحاله او آباد لري چې د پښتو پروګرامونه دومره په مینه او په خوشحالۍ باندې اوري او بیا ځان پکې هم شریکوي. نو دا ډېره لویه خبره ده، ځکه چې خوښ پروګرامونه د ډېرو خلکو یې، خو حوصله که یو شاعر او ادیبي او که یو پروګرام پیش کوونکي، نو هغه ته حوصله په دې میلاویږي چې خلک ورسره څومره په دې پروګرام کې شریک دي. نو دا د دې خلکو د برکته دا پروګرامونه په مخ کې باندې ځي. دوی دا تپوس کړی و چې افغانستان ته تللی یم که نه، نو زه به اجمل بابا به چې کله افغانستان ته تو، نو زه به ورسره تلمه. زما ادبي مشرانو سره ډېر ښه تعلق و او دا ماله چې سلک ډېر راځي په ادب کې، نو دا مې هم د دغه مشرانو نه زده کړي دي. نو تر پنجشیره پورې تللی یم، افغانستان کې ښه ګرځېدلی یم. بله خبره دي دا ویلی ده چې کم سازونه درځي، نو سازونه به مې د ماشومتوب نه ډېر خوښ وو، خو په ژوند کې راته داسې موقع میلاو نه شوه چې یو ساز مې زده کړی وي. او بل اواز چې دی، نو په دې مې هم چېرته کوشش نه دی کړی، نو د زمزمې چل راله هم نه راځي. نو په دې بخښنه غواړم. ډاکټر صاحب مختصر جواب دی ورکړه، خو جامع او مکمل جواب دی ورکړه. د خپل تخلیق په هکله راته ووایئ چې څومره کتابونه هم لیکلي دي او کوم تخلیقات هم کړي. ما لومبی کتاب چې کوم لیکلی و هغه شعر و دردونه چې سندرې شي. دویم کتاب مې هم د شعر لیکلی و د قاتل یاره پیر څنګه جوړېږي. او دریم کتاب مې خوږه خوره او ترخی کیسې، دا په نثر کې لیکلی و. دا نثر و. او بیا مې څلورم کتاب چې دی نو قامي فکرونه په نظم کې لیکلی و. بیا مې
یو بل کتاب و هغه زما کشر ورور ما سره لیکلی و د پښتنو ماشومانو روایتي لوبې چې کومې وي او د دې شاته چې کومه فلسفه وه نو دا یو وړوکی غوندې کتابګۍ دی خو دا خلکو ډېر خوښ کړی و. د هغې نه علاوه ما د ګولډن ګنز ان پټان فرنټیر ترجمه چاپ کړې ده. بیا هغه کتاب کې تر 1945 پورې د پښتنو حالاتو نو ما یو بل کتاب ولیکو زر او زور نن او پرون لار د روښانه سباوون نو هغې کې ما تر وروستو پورې هغه حالات د پښتنو لیکل چې کمې کمې مسلې دي مونږ ته. بیا ما د رحمان بابا، خوشحال بابا، اجمل بابا، غنی خان غږ مو بند شو ډاکټر صاحب. ستوري صاحب د ډاکټر صاحب غږ چې بند شو دغه خرپۍ هم قطع شو. د هغې نه صحیح پس شو ډاکټر صاحب غږ هم لږ شانې بند شه لږ وخت لپاره مهرباني. نو دغه د فایو لیجنډز اف پښتو پویټري چې دی نو دا منظومه ترجمه ده د رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا، غنی خان او اجمل بابا د منتخبو کلامونو. بیا مې یو کتاب لیکلی دی خاورې کلالونه نو دا د پښتنو په رویو باندې دی او د پښتنو په معدني وسایلو باندې دی چې موږ سره کوم قسمه وسیلې پیدا کیږي او د هغې قیمتي کولو څه طریقې دي په هغې باندې مې پکې بحث کړی دی. او د هغې انګریزي کتاب چې دی نو هغه ایجوکیشن فار سوشو اکنامک ډیولپمنټ دی نو هغه په امازون باندې اویلیبل دی. دغسې یو بل کتاب دی د پښتنو مسلې او د هغې ممکن حل نو هغه نن سبا را روان دی کېدای شي ډېر زر چاپ شي. نو دا زما ډېر مهم کتاب وي پښتنو مسلې او ممکن حل او ممکن حل لا ډېر مهم وي. او نو دې باندې نور البشر نوید صاحب سریزه لیکلې ده او افراسیاب پټک صاحب سره پروت دی نن سبا نو هغه په سریزه ولیکي نو بیا به چاپ کوو که خیر بس خدای دې وکړي چې زر چاپ شي. نو هغه سره هم ډېره زیاته جمع شوې ده نو خیال مې دا دی چې د پویټري یو کتاب ولیکم دا به لږ ضخیم کتاب وي که نه چې ډېر زیات پویټري سره جمع شوې ده. نو را روان هم په لاس کې کم کتابونه دي نو دغه درته یادوم چې دا پویټري له به دغه ورکول غواړي او دغه د پښتنو مسلې او ممکن حل چې قامي مسلې زمونږ کمې دي که نه نو بیا مې دا خیال دی چې دا انګریزۍ کې هم ولیکم ځکه چې پښتنو له اکثر پښتو لوستلو هم نه ورځي دا مسله هم ده. بلکل ډاکټر صاحب ستاسو په تحقیق کې هم ډېره زیاته دغه ده برخه ده ډېر زیات کار هم په تحقیق کې هم کړی دی نو په دغه عقله باندې راته خپل لږ معلومات راکړي چې تحقیق کې څه کړي دي. تحقیق کې ما پی ایچ ډي چې کوله نو هغه مې په ګلاس سیرامکس کې کړې وه. د شیشې نه سیرامکس ته اړول چې وي نو دا یو نوی فیلډ په برطانیه کې پروفیسر میکملن او دغه خلک یې فاونډرز وو نو د پروفیسر میکملن چې کوم سټوډنټ و یو نو هغه زمونږ پروفیسر و نو په هغې کې بنیادي کار ما په هغې کې بیا مې په ویټریس سیرامکس کې کار کړی دی. بیا مې په دا ټیلی کمیونیکیشن ډیوایسز کې چې کوم ریزونیټرز جوړېږي په دغې باندې مې کار کړی دی نو ما سه تقریبا د 140 نه زیات پبلیکیشنز په امپیکټ فیکټر جرنلز کې کړي دي. دغسې زما 14 دي غالبا دا ریفرنس کارډونه دي چې په هغې باندې خلک د میټیریل آیډنټیفیکیشن کوي نو دا د انټرنیشنل سنټر فار کرسټلوګرافي چې دی د پنسلوینیا یو ایس اے نه چاپ شوي دي چې هغه به طور ریفرنس میټیریل استعمالیږي. اوس چې دی نو موږ یو بل کتاب لیکلی و په امازون باندې اویلیبل دی
د کلیزه پښتونخوا د پښتونخوا خاورې نو دا خاوره چې دا نو دا هم په سوچه حالت کې نو د انګلند که تاسو وګورئ نو د رایل ډالټن او د ویټورډز او د سټیلایټس د دې پروډکټس چې دي نو هغه مونږ چې پاکستاني پروډکټ اخلو نو هغه مونږ ته په 100 روپۍ باندې فار ایگزامپل یو ګلاس ملاویږي یو کپ ملاویږي نو چې د رایل ډالټن اخلو نو هغه مونږ ته بس 3000 روپۍ ملاویږي د دې مطلب دا دی چې مونږ کوم را میټیریل د هغې پیوریفیکیشن کو هغه په ساینسي توګه باندې مونږ په مخ کې بوزو نو مونږ د دنیا د سطح پروډکشن کولی شو د ګلوبل مارکیټ لپاره موږ پروډکټس د خپل منرالز نه تیارولی شو خو د بدقسمتۍ نه زموږ خلک چې دی نو دغه طرف ته چې دی نو سیاستکارانو او نو حاکمانو دغې طرف ته توجه ورکوي او خلک په دې باندې دغه کوي چې یاره بس دا معدنیات خرڅ کړي نو په دې کې زموږ ګټه ده نو جیب ته به پیسې راشي د دې مثال داسې دی چې لکه یو زمیندار دی او د هغه ځمکه ده نو که هغه ځمکه خرڅه کړي نو هغه وخت سره خو به پیسې جیب ته کړي خو که سبا په هغه باندې سخته راشي نو نه به یې ځمکه وي او نه به یې بل شي خو که چېرې هغه دغه ځمکه خریداري وکړي نو هغه به ځمکه هم په ځای پاتې شي هغه ته او مزې به پې هم کوي په پروډکټس باندې نو دغه رنګ د معدنیاتو مثال هم دی چې معدنیات ستا نه څوک اخلي هغه یې درنه د ګټو په نرخ اخلي لکه سیلیکان دی د سیلیکان چې دی نو دا د سین سپینه شګه ده د خوړ سپینه شګه نو شګه ستا نه څوک په 10 روپۍ باندې بورۍ نه اخلي خو که د دغې سیلیکا نه تاسو فایبر آپټکس جوړ کړئ نو هغه 100 ګرام او په 100,000 روپۍ خرڅېږي نو جاپانیان په موږ باندې فایبر آپټکس خرڅي سیلیکان چپس خرڅي هغې په موږ باندې شګې نه خرڅي هغې په موږ باندې ګټې نه خرڅي نو زما خپل قوم ته او د خپلو مشرانو ته دا دغه دی چې موږ په دې صوبه کې په افغانستان کې ما حامد کرزي صاحب ته یو ځل ویلي هغه وخت کې هغه صدر اعظم د افغانستان چې یاره دلته یو انسټیټیوټ په کار دی د میټیریلز انسټیټیوټ په کار دی چې هغې کې موږ د خپلو معدنیاتو انجینیرینګ کولی شو نو هغه به ښه وي نو زه په دغه سایډونو باندې په ساینس کې په دغه څیزونو باندې لګیا وم او خو چې کوم شاګردان مې پیدا کړو نو بس په هغې باندې خوشحاله یم چې ښه تکړه تکړه ماشومان پکې پیدا شو ما 18 پی ایچ ډي پروډیوس کړو او دغسې به مې یو 150 پورې امفل سټوډنټان پروډیوس کړي هغې له مې ټریننګ ورکړو نو بس دغه یو استاذ کولی شي نور ما سره حکومت نو چې ما ادارې جوړې کړې وې په خپل وس مې وکړو او دغه وخت ګورنرانو ته مې دا پروپوزل یې ورکړې وې خو هغه مرسته را سره ونه شوه چې څومره پکار وه د دې وطن د ترقۍ لپاره او د خوشحالۍ لپاره نو زه بیا هم دا وایم چې په افغانستان کې او زمونږ په صوبه کې داسې سبق پکار دی چې هغه زمونږ وسیلو سره سمي زمونږ وسیلو سره چې کوم سبق سم وي هغه مونږ له ګټه نشي راکولی ډاکټر صاحب تاسو ستوري صاحب زه دا وتلی وم د استودیو څخه بیا هم دغه غږونه راځي نو زه نه پوهېږم چې دغه غږونه د کوم ځای دي چون زه اوس زما مایک خاموش و بیا هم دغه غږونه ما اورېدله نه اوس موږ چې خبرې کوو چې مایک بند کړم هم هغه غږونه راځي ستوري صاحب مایک مې بند کړئ بیا هم هغه غږونه راځي زه به یو څو دقیقې ووځم تاسو وګورئ چې دغه غږونه سمیږي که یا زه به ووځم څه نه خپرونې لږ وخت پاتې دی نور دغه صفا دی دا خو دا په غږ کې راغلی دا مسله ده ډاکټر صاحب جی یو کلام را سره اوس دغه نظم را سره بل هم شریک دی د هغې نه مخکې به زه دغه څو کمنټونه راغلي دي
دا به سره شریک کوم بیا به دغه وکړو. دا نظم درته ووایم او بالکل دا اول زه دا کمنټونه وایم او بیا به تاسو نظم ووایم. ها تاسو आवाज غلې چې وایي کتابونو مطالعه کوئ او که نه کوئ نو ضرور به کوي. دا خو پروفیسر صاحب دی، دغه د کتابونو نه بغیر بل کار نشته دی. او دا ارباب الطاف قادر صاحب لیکلي دي چې زر او زور وایي دغه د ډاکټر یاسین اقبال صاحب کتاب چې دی دا ما ویلی دی، ما ته یې پخپله راکړی دی. نو بالکل ارباب صاحب خوشبخته چې خپله کتاب یې له پخپل لاس درکړی دی. حضرت رسوالي صاحب لیکلي دي چې سلامونه او دعاګانې میلمه او قربانو ته ډېره زیاته مننه. قاسم یار صاحب لیکلي چې پوره صاحب تاسو ته او تاسو تورپیکۍ کور ته او ستاسو ګرانه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. نور سعودی یہ غلط نه ته دغه راشي لیکلي دي نور سعودی که نه لیکلي دي چې صاحب موږ څخه کومه وظیفه لرئ او وړاندې کومې وظیفې سره کړي دي. هغه مخکې په شروع کې هغه ډاکټر صاحب خپله ژوندلیک ټول ووایه او نن سبا ریټایر دی، بس په کور کې دی. بیا هم هغه ورته پخپله جواب درکړي. الطاف قادر صاحب لیکلي دي چې ډاکټر یاسین اقبال دا تصویر ډېر تاریخي تصویر دی، وایي دا پنکتې په دې دغه کې لګېدلی دی، بینر کې لګېدلی وي، ډېر تاریخي تصویر دی. دا بالکل دې باندې دا خو د ډګري تصویر دی، په دې باندې به حتمن پي ایچ ډي اخیستي. ډاکټر صاحب ته لږ هغه هغې ته جواب ورکوي او بیا راسره هغه شریک کړي. بس نوکرۍ چې دي هغه ما دقت کړي دي چې اول مې په کشمیر یونیورسټۍ کې یو 2 کاله نوکري کړې ده، بیا مې کے پی کالجونو کې یو 4 کاله نوکري کړې ده، بیا مې برطانیه کې یو 2 کاله نوکري کړې ده پی ایچ ډي نه پس، او بیا تقریبا 19 کاله مې په پېښور یونیورسټۍ کې نوکري کړې ده. دغه زما ټوله وظیفه او اوس ریټایر او دا نظم دی. نظم ته وایي زه ساده پښتون یم، زه ساده انسان یم، نه د خلک پیژنم نه لا کوئی په ځان یم. یو لالا پټان کړم، بل لالا افغان کړم، یو د لینن یار کړم، بل د شیخ جانان کړم، یو له پټکې وهي بل راته سرباز وایي، یو کچکول ته کېنولم بل مړ په میدان کړم، یو مې وجود اوسېزو بل مې وطن اوسېزو، یو د جومات چړې کړم بل د کندر خان کړم، نه وطن ته تللی شمه نه پاتې کېدی شمه، یو راله روان کړی کور بل خوار د جهان کړم. سکه ځان پړ نه منم، سکه ځان پړ نه منم، هر میدان کې مړ شوم، غل او ساس ته نه ګورم سر پې ور قربان کړم. نو خدای رسول ته وګورئ دومره مې لږ پرېږدوئ، سر لا خپل سر نه ګڼي پوی دا ماشومان کړم، سورې په سر نه لري یو سفرګی جوړ کړم، وران کندر ودان کړم پټ دا مظلومان کړم. خدای دې داسې ووهه زه دې جسم خوار کړم، داسې شهران دوکې څنګه چې دې حیران کړم، کله به پوهېږم وړې دې ارمان یم، څه ساده پښتون یم او څه ساده انسان یم. یو جهاد کې نر مومن، یو جهاد کې نر مومن بلکې کافر کېږم، یو کې مې شهید بولي بلکې مردارېږم، نه مې بدل کړی کام نه مې بدل کړی خدای، نه مې بدل کړی کام نه مې بدل کړی خدای، نه مې بدل کړی کول نه مې بدل کړی ځای، نه نو مغه خدای لرم هغه مسلمان یم، څه ساده پښتون یم څه ساده انسان یم. زم که د جومات په لور زم که د جومات په لور غټ بنیاد پرست یم، غواړم که ډوډۍ تعلیم وایي کمیونست یم،
خپل مرګ ته مرګ وایم وایي کم پرستې ما رونو ته خپل نه وجنم خان مې وایي پستې ما یو دوه کې حیرانې ما داسې سرګردانې ما څه ساده پښتون ما او زه ساده انسان ما پوهه په ټکي یم 200 دښمن پیژنم زه اوس راویښ شوی یم خوږ او خوږمن پیژنم نور به په لاس څومره مرم خار او لمن پیژنم زه اوس بینا شوی یم شال او کفن پیژنم وخت لکه د باد رومي دا قیامت به هم تیر شي نور وازونه نه اورم پاک او په من پیژنم دومره لیونی نه یم نور به مې څوک نه وژني نور په خوږو خلو نه ځم زړونه خیرن پیژنم زه په سرو سرو وینو کې رنګ د خپل ګل وینم پت ښېګړې هم راځي توره او تن پیژنم دومره ساده هم نه یم وشتې او جنګ پیژنم سرو لمبو کې لوی شوم تاو او تاوجن پیژنم ما ته یو په یو یاد دي ما واړه شمارلي دي قدر د سر پیژنم ګل د وطن پیژنم دا زما د کام بچي ولې ارزان تلي دي نرخ د کلي پیژنم اور د خپل تن پیژنم واړه تور به تور کما واړه سپین به سپین کړما هر حساب به سر کما وخت او وزن پیژنم هر دښمن به خورې کم زه د روکېدو نه یم زه د ملالۍ د کور لوڼه زامن پیژنم او وروڼو پسې جاړم دا د مرګ سلګۍ نه دي داسې زر به نه مرمه زه ځنکدن پیژنم حق ته ناحق نه وایم بس په دې ناګانې ما څه ساده پښتون یم څه ساده انسان یم ډېر څو به دا روک روک ګرځم یو وارې به راشم قرآن وطن به جوړ کړم بیا به را پیدا شم بیا به ګل زرغون کړم بیا به ګلشن جوړ کړم سوري ته به کښېنم بیا به لږ پسا شم ځان ته به هم وګورم خدای به هم سم ووینم بیا به شم د ووهم ځان ته به ګویا شم بیا به رښتیا خان شم بیا به سم مولا شم ښې تسبې به واړوم هر مریض به وګورم دم به مې امکار وکړي بیا به مسیحا شم دا پولې به ورانې کړم بیا به احمدشاه شم هر دیوال به ونړوم لر او بر به ټول کړم وخت ته به وخت وښیم داسې به رڼا شم بیا به هر څوک ومني زه د دې جهان یم درست جهان به ومني زه صحیح انسان یم نه د ایرانی افغان نه د هند پټان یم نه د ملا دام کې گیر نه مرئي د خان یم نه د مغربي سامراج نه د کمانډان یم درست جهان زما جهان زه د دې جهان یم نه زه د ورانکارو مل نه په خپل روان یم نه د کمیونست بوډا نه د بل شیطان یم هر ملا به ومني هر واعظ به پوه شي زه سم مسلمان یم ټول ایمان یم زه به موسکی شم غلی شان به ووایم نه د بل وطن یم نه د بل جهان یم ستاسو یوسفزی یاسین ستاسو د مردان یم څه ساده پښتون یم څه ساده انسان یم زه دا خلک پیژنم زه پوهه په ځان یم ډېر ښکلی ډېر الله نظم ډېره مهرباني ارباب صاحب لیکلي دي چې د تصویر شاته وایي څه خبره ده وایي دې باندې لاره ته لږ هغه وکړي د کوم تصویر شاته دا تصویر چې په دې بینر کې دی دا ستاسو دا د ډیګرۍ تصویر بالکل دا د شفیلډ یونیورسټۍ ګاون دی او دغلته ما ډیګري اخیستې وه دا دغه ډیګرۍ د پی ایچ ډي لپاره ګاون چې کوم هغې دغه کړی و هغه اکاډمیکس دغه دی بس کېدای شي ارباب صاحب ستاسو دغه قناعت حاصل شوی وي نو د دې خور څنګه دې خوښه ده دا یو ډیکلیمه راسره ده موږ ډاکټر صاحب ستړي صاحب وبخښئ چې زه یو بل پوښتنه درنه کوم کله چې د خپرونې څخه وتلې وم هم دغه غږونه ما په راډیو کې اورېدله تاسو هم اورېدل که نه وه زه نه وم خپرونې کې دغه غږونه شته که نه وه غږونه دا ټک ټک چې دی دا شته دی دا ټک ټک چې دی دا د ډاکټر صاحب
مړ کړي ښه ځم دغه وایم چې زه چې د خپرونې څخه هغه ووتلم ستا دغه چې جدا و هغه مخکینی هغه چې هغه اواز بېرته انعکاس کوه هغه صحیح دی دا ټک ټک چې دی دا د ډاکټر صاحب نه پوهېږم چې د هېډ فري لګولی دی که څه یې کړي دي بله زه وپوهېدلم چې دغه ټک ټک چې دی دا خوا څخه راځي تاسو هېډ فري نه دی لګولی هینډ فری زه خو نه پوهېږم نه دا د غوږونو شی خو نه دی لګولی نه ښه نو بس نه پوهېږم چې دا څه خو دا دغه یو ټک ټک راځي نه پوهېږم چې دا څه وجه ده خیر دی بس پروګرام اخري خیري دي نو ستاسو خوښه وي توپکۍ خور چې دغه کلمه به سره راځو واورو خپرونې اخري برخې ته راځي ډېره مننه ډېر محترم پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب وایي چې دا چې ځان نه وینم لندو آینو کې ځان ګورم دا چې ځان نه وینم لندو آینو کې ځان ګورم او هغه ژوند تللی دی چې زه ورله جانان ګورم هغه ژوند تللی دی چې زه ورله جانان ګورم او د امید خیال قدر له هم د زړه په خوا نه راځي د امید خیال قدر له هم د زړه په خوا نه راځي وخت پرې تېرومه مړو ایرو کې خپل ارمان ګورم وخت پرې تېرومه مړو ایرو کې خپل ارمان ګورم او د رکعتونو په شماره کې چې اکثر خطا وي د رکعتونو په شماره کې چې اکثر خطا وي په هغه ورک ذهن خالق د درست جهان ګورم په هغه ورک ذهن خالق د درست جهان ګورم او یا دې په مینه سم غرقاب وي یا چې نه وي پیدا یا دې په مینه سم غرقاب وي یا چې نه وي پیدا دوه کې ایران کله عرب کله افغان ګورم دوه کې حیران کله عرب کله افغان ګورم او د بر مې پریستم لیونی وم لی په لی ګرځېدم د بر مې پریستم لیونی وم لی په لی ګرځېدم چې لږ شان پوه شوم اوس هر څه پسې قرآن ګورم چې لږ شان پوه شوم اوس هر څه پسې قرآن ګورم او د خدای موندل به چېرته لوی لوی قسمتونه غواړي د خدای موندل به چېرته لوی لوی قسمتونه غواړي زه خو یې ستړی کړم ما ونه موند انسان ګورم زه خو یې ستړی کړم ما ونه موند انسان ګورم او که خوشحالۍ ګوري نو زه د دروغو ښار ته ورشه که خوشحالۍ ګوري نو زه د دروغو ښار ته ورشه زه یوسفزي له د اعتبار یو دوه یاران ګورم زه یوسفزي له د اعتبار یو دوه یاران ګورم او دا چې ځان نه وینم لندو عینو کې ځان ګورم هغه ژوند تللی دی چې زه ورله جانان ګورم هغه ژوند تللی دی چې زه ورله جانان ګورم ښکلی شعر او د زما د ګران همکار پر غږ بیا بلکل بل خوند یې وکړی نو د ډاکټر صاحب او د سوري صاحب په عمر برکات پر غږ مبارکات او خدای مو کلونه کلونه ژوندي لره ما یو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه چې ډاکټر صاحب تاسو په نور ژبو هم اشعار لیکلي که یا کله چې ستاسو فیسبوک صفحې ته ولاړم نو ما اردو اشعار هم ولیدله نو نه پوهېږم چې آیا دا ستاسو خپل اشعار وه که د بل چا وه په نورو ژبو هم اشعار لیکئ که څنګه ډاکټر صاحب په
اردو ژبه کې مې لږ لیکلي دي، ډېر زیات نه دي. او په انګریزي کې مې ترجمو کې اشعار لیکلي دي د رحمان بابا، خوشحال بابا، او ما چې څنګه ووایي دا په امازون باندې کتاب اویلیبل دی، د 5 لیجنډز اف پښتو پوئټري. هغه ما منظومه انګریزي کې لیکلي دي. بله. نو څنګه د ډاکټر د نستوري صاحب د کلمه مو خوښه شوه ډاکټر صاحب؟ ښکلې وه که نه؟ ډېره مننه. خدای مبارک لره، ډېره ښکلې وه. قدرمن هارون رشید اخوندزاده صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي او وایي چې ډاکټر صاحب نستوري صاحب د قدرمنې خور او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وایي د شروع څخه ستاسو خپرونه اورم، د ښې خپرونې پایله. قدرمن نوابزاده ارباب الطاف قادر صاحب وایي چې ډېر ښکلی شعر نستوري صاحب، ډېر خوند یې وکړ او ډېر خوندور نظم و او ښایسته کلام. نو کور مو ودان یم، دې اوسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې زموږ سره په خپرونه کې یاست. نستوري صاحب راځئ چې که مو خوښه وي چې یو خاطره د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب بالکل یو خاطره به دې واورو، بیا د خپرونه چې ده دا به نور راغونډه کړو. زمونږ د ټیم یو خاطره که لرئ، یو ښکلې خاطره که لرئ ډاکټر صاحب موږ واورېدونکو ته یې ووایاست، نو خوشحاله یم. د ژوند خاطرې خو ډېرې دي. خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خصوصا زما ژوند په خپله یو ښکلې خاطره ده چې زه د هر طرف نه مطمئن یم او په خپله ټوله نوکرۍ کې او هغه کې مې بېایماني نه ده کړې، چا مجبوره کړې نه یم. نو په دې ډېر خوشحاله یم او ډېر په اوچتې سترګې ګرځم. بالکل. مهرباني نستوري صاحب. تاسو د اجمل بابا سره ډېر زیات نږدې پاتې شوي یې که نه؟ ویل مخکې چې کابل ته موږ ورتللم، نو که د هغه سره کومه داسې واړه غوندې خاطره لرئ د اجمل بابا؟ اجمل بابا چې کله ډېر دردېده به او خفه به و په قام باندې او د قام په حالت باندې، نو ما ورته یوه ورځ وویم چې د چا د لاسه قام په درد کې نو ته د هغې نومونه ولې نه اخلې؟ نو ډېر غلی شو او د سترګو نه یو اوښکه لاړه او ما ته یې وویل ما کې وفا ده. بس الله تعالی دې ولا هغه دنیا ښایسته کړي، جنتونه یې نصیب کړي. نو بس که اخره کې موږ سره خپل پیغام دی نوي ځوانانو ته، نوي شاعرانو ته لرئ، لیکوالانو ته، هغه را سره شریک کړئ. خپرونه به راغونډه کړو. زما په خیال چې زمونږ ځوانان د روښانه سبا غواړي، نو په ایماندارۍ باندې د کار وکړي، د خپل حق دپاره دې ودرېږي. دا چې کوم زمونږ تربیت د غلامۍ شوی دی، په سوونه کاله باندې مونږ غلامان پاتې شوي یو، نو مونږ ته خپل حق غوښتلو ګناه ښکاري. نو دا سای کې ځان له جوړول دي چې خپل حق غوښتل ګناه نه دی، د حق دپاره ودرېدل پکار دي. او مونږ له نورې تجربې نه دي پکار، مونږ د ترقي یافته دنیا ته وګورو چې په میرټ، په هانسټي او په انصاف باندې هغه سوسایټۍ جوړې دي. نو پکار دي چې مونږ په خپلو وطنونو کې هم د میرټ، انصاف او د هانسټي لپاره، دیانتدارۍ لپاره سټرګل وکړو، په خپله هم بېایمانۍ ونه کړو او د بل چا بېایمانۍ ته هم کلک ودرېږو، ځکه چې دا تش په تبلیغ نه کېږي، قوم له به ودرېدل پکاري. نو هغې به زمونږ په معاشرو کې بدلون راځي. مونږ ډېر درانه خلک یو او ډېر لوی تاریخونه لرو، خو مونږ خپله معاشره جوړه نه کړې شوه. نو هر پښتون په دې ارمان باندې د دې جهانه ځي چې زمونږ معاشره چې ده دا د ژوند قابله نه ده. او وجه هم دغه ده چې مونږ د یورپیانو غوندې، د امریکنیانو غوندې په خپله معاشره کې انصاف، میرټ او هانسټي یقیني کړې نه ده.
تر څو پورې چې دا نه وي نو موږ به په بد حال یو. نو زموږ هر وړوکي ولویله دا سټرګل پکار دی، دا محنت پکار دی چې موږ دا خپله معاشره جوړ کړو. مهرباني پروفیسر بله بله ډېر مو ښه وویل اسکوري صاحب. دوستانو بیا هم یو د یو شعر غوښتنه کړې ده. قدرمن افضل سرارزی ور راغلی دی، وایي سلامونه پروفیسر صاحب او ټولو کوربنو ته هیله کوم چې ډاکټر صاحب یو بل کوچنی غزل وایي موږ ته وړاندې کړي. نو چون دا د سرارزي صاحب خواهش دی نو که چېرې یو دوه بیت هم چې وي وایي زموږ قبول دی، وایي یو دوه بیت هم که ووایي هم زموږ قبول دی. نو یو لنډ غوندې غزل ورته ووایاست بیا به نو خپرونه راټوله کړو. دا وړوکی نظم دی. ووایې زما د وطن هر بچي ته ووایې، وګرځئ کوڅه په کوڅه هر زلمي ته ووایې تاسو له اوږدې زمانه بدله شوې ده، اوس ګوره د مرګ او ژوند معنه بدله شوې ده، وخت سره د هر څه پیمانه بدله شوې ده، پاسه یې د نرانو ترانه بدله شوې ده، هر څه د خشاک په شانتې وړي سیلاب راغلی دی، ګیر چاپېره وګورئ خان نشته نواب غلی دی، مشر ته چې ګوري پښتون برېښې د مخ تللی دی، ځوان مې په ژوندون د خپلې سوي ځوانۍ سلی دی. او رالنډو مې وی بس کې اوس راپاسې د ودو هغه کټي راوړي، وخت د ساینس هنر د پیرنګي او پښتون نه مني، پرېږده وایي باسونه فلسفي معذوره شوي دي، نن د یونانیانو ارسطو او پلاتون نه مني، هغه د انسان انسانیت هم خورې شوی دی، زور د وخت باچا د یو قاعده او قانون نه مني، وینه مې ډوبېږي څوک یې نشته دي ته ووایې، وګرځئ کوڅه په کوڅه هر زلمي ته ووایې، ووایې زما د وطن هر بچي ته ووایې. ماشاءالله یو ځل دنه بیا مننه کوو پکې خو بس خپرونه راغونډه کوي که نه. بله بله ډاکټر صاحب نړۍ نړۍ مننه کوم د دا ښکلي اشعارو څخه مو د ښکلي خبرو څخه مو واقعا ډېر ښکلي اشعار ډېر ښه کلامونه ښه خبرې مو زموږ سره شریکې کړې. کور مو ودان ژوندی اوسئ، خدای مو مه خوروه، خدای مو کلونه کلونه ژوند درکړي چې نور هم دغسې ښکلي اشعار موږ ته ولیکئ او بیا هم زموږ خپرونې ته راسئ او ستاسو ښکلي اشعار واورو. او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو څخه چې تر دې دمه زموږ سره په خپرونې کې وه خپل په ښکلو کومنټونو یې زموږ خپرونه رنګینه کړه. نړۍ نړۍ مننه کومه دا چې تر بلې خپرونې پورې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی خدای سپارو. الله مو مال شه. په خدای پامان. ښاد او آباد اوسه. زه هم په خپل نوبت سره د ټولو قدرمنو کتونکو مینوالو او اورېدونکو چې موږ سره تر دې دمه پورې ملګري وو زمونږ د خپرونې بدرګه کړه نړۍ مننه ترې کوم. کومنټونه را سره کړي دي او د ډاکټر صاحب نه یو نړۍ مننه یو جهان مننه زمونږ بلنې ومنله او په خپلو قیمتي خبرو باندې زمونږ دا خپرونه رنګینه کړه ګلورینه کړه. ډېره زیاته مننه. ښاد آباد او ودان اوسئ. د بلې خپرونې پورې شپه مو په خیر. الله خوشحاله لره. په خدای پامان. خدای پامان.